په ازل کې کلام و، کلام د خدای سره و او کلام په خپله خدای و. په ازل کې کلام د خدای سره و. خدای ټول شیان د کلام په وسیله پیدا کړل او هیڅ شی بې له کلامه نه دی پیدا شوی. کلام د ژوندون سرچینه وه او دې ژوندون انسانانو ته رڼا راوستلې ده. رڼا په تیاره کې ځلیږي او تیاره هیڅکله هم په هغې باندې نه ده غالبه شوې. نو بیا خدای یو سړی راولېږه چې یحیی نومېده. هغه د یو شاهد په توګه راغی چې خلکو ته د دې رڼا په هکله شاهدي ورکړي تر څو ټول د دې پیغام په وسیله ایمان راوړي. هغه په خپله رڼا نه وه بلکې هغه راغی چې د هغې رڼا په هکله شاهدي ورکړي. هغه رښتینې رڼا چې په ټولو انسانانو باندې ځلیږي نړۍ ته را روانه وه. کلام په نړۍ کې و او که څه هم نړۍ د هغه په وسیله پیدا شوې وه خو نړۍ هغه ونه پیژنده. هغه خپل وطن ته راغی خو خپلو خلکو هغه قبول نه کړ. خو کومو خلکو چې هغه قبول کړ او ایمان یې ورباندې راوړ نو هغوی ته دا حق ورکړ چې د خدای اولادونه شي. داسې اولادونه چې هغوی نه د عادي زیږېدنې نه د جسماني خواهشاتو او نه د انساني ارادې له مخې بلکې د خدای د روح په وسیله پیدا شوي وي. کلام جسم شو او زموږ په منځ کې اوسېده. موږ د هغه لویي ولیدله، داسې لویي چې هغه د پلار د یوازیني زوی په توګه ترلاسه کړه او هغه د فضل او رښتینولۍ څخه ډک و. یحیی خلکو ته د هغه په هکله شاهدي ورکړې وه. هغه په لوړ اواز وویل دا هغه څوک دی چې ما د هغه په هکله ویلي و چې زما څخه وروسته به راځي، خو هغه زما څخه ډېر لوی دی ځکه چې زه لا پیدا شوی نه وم چې هغه موجود و. هغه د خپلې زیاتې مهربانۍ له مخې موږ ټولو ته برکت راکړ. موږ ته د یو برکت پسې بل برکت راکړ ځکه چې شریعت د موسی په وسیله ورکړل شو او مهرباني او رښتینولي د عیسی مسیح په وسیله راغله. هیچا هیڅکله خدای نه دی لیدلی خو د خدای یوازینی زوی چې پلار ته تر ټولو نږدې دی خلکو ته وښودل چې خدای څوک دی.